سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیالله امینی هرکلی وایم. ولسمشر غني تیرماخوستن جاپان ته په یو رسمي سفر ولاړ. جاپان ته ښاغلي غني د سفر موخه د دغه هیواد د نوي امپراطور د تاج ایښودنې په مراسمو کې ګډون په ګوته شوی دی. د ولسمشر ماني د معلوماتو له مخې ولسمشر به د دغه سفر په لړ کې د جاپان له دولتي چارواکو او د جایکا له مشر سره له لیدنو سربیره د دغه هیواد د لومړي وزیر لخوا په جوړې شوې میلمستیا کې هم ګډون وکړي. د میدان وردګو د والي د موټرو پر کاروان په یو ځانمرګي برید کې 3 ټرافیک پولیس ووژل شول، خو پخپله والي ته زیان نه دی اوښتی. دغه پیښه تیر مازدیګر نږدې 3 بجې په میدان ښار کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو ځانمرګي بریدګر چې په یو موټر بم کې سپور و د دغه ولایت د والي د موټرو کاروان ته نږدې خپل چاودونکو توکو ته چاودنه ورکړه. د دغه ولایت والي مظفرالدین یمین زیاتوي په دې پیښه کې یو بل ټرافیک پولیس هم ټپي شوی، خو د کورنۍ چارو وزارت ویان بیا وایي چې په دې پیښه کې د والي 2 ساتونکي هم ټپیان شوي دي. د دغه برید مسؤلیت له تر اوسه هیڅ یوې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. موږ موټر د یوه موټر بم سره مخامخ شد چې الحمدلله موږ کسانو ته خاص ضرر ونه رسېده او ټول انډیوالان جوړ دي. متاسفانه په مغه ساعه کې 3 نفره ترافیک وو چې هغه شهیدان شول، نور په ملکي تلفات نه لرو غیر دونه حادثه په خیر تېره شوه. ولسمشر غني تیر ماښام د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وکتل. مارک اسپر په دې کتنه کې د ولسمشرۍ ټاکنو د ترسره کېدو له ستاینې سربیره له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو پر موثریت هم ټینګار وکړ. ولسمشر هم په دې کتنه کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په ځانګړي ډول د هیواد په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د عملي او سیستماتیکو اقداماتو په اړه خبرې وکړې او د راتلونکو اقداماتو په اړه یې هم رڼا واچوله. د زابل په مرکز کې د نجونو د یوې لیسې ودانۍ تېره ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د دغه ولایت والي وایي دغه لیسه چې د 40 دختران په نامه ده د 14 میلیونه افغانیو په لګښت چې د افغان حکومت لوري ورکړل شوي په 8 میاشتو کې جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. ویل کېږي تر دې مخکې د یادې لیسې زده کوونکو په کرایي کورونو کې خپل درسي چارې مخته وړلې. دا د 14 میلیونه افغانیو په ارزښت پروژه وه چې د غیر مشرطه بودیجې له خوا څخه یعنې د افغانستان د حکومت له طرفه څخه ورکول شوي دي او د 14 میلیونه افغانیو په ارزښت دغه مکتب د 8 میاشتو په موده کې جوړ شوی دی. خوشبختانه د دې تعمیر په جوړېدو د دې په مکتب په تسلیمېدو سره به زموږ د خویندو هغه ستونزې چې مخکې ورسره لاس و ګرېوان وو او په کرایي کورو کښې له مشکلات سره مخ وو هغه به تر ډېره حده پورې حل سي. په هرات کې د نجونو د یوې لیسې زده کوونکو د پوهې او هنر تر نامه لاندې تېره ورځ یو علمي نندارتون جوړ کړ. په دې نندارتون کې یادو زده کوونکو د کلتور، هنر او ټکنالوژۍ په برخو کې څه باندې 400 علمي پروژې چې په خپلو ټولګیو کې په تیوري بڼه زده کړې وې په عملي توګه یې نندارې ته ایښي دي. د دغه ښوونځي مسؤلین د دغه نندارتون د جوړولو موخه د زده کوونکو هڅول او خلاقو ظرفیتونو ته وده ورکول په ګوته کوي. شاگردان ما 409 پروژه داشتند از زمین مختلف خود که همگی موفقانه پروژه خود به ختم کردن و امروز به نمایش گذاشتن. پروژه ما اسلامی می باشه راجع به غزوات یعنی غزوه احد که در زمان یعنی 1400 سال پیش در زمان پیامبر بود که میگیم جنگی بوده که به بین مشرکین و مسلمانان برگزار شد. پروژه ما کس راجع به نوروز می باشه و راجع به رسم و رواج‌های مردم افغانستان که در روز اول سال دارند. پروژه ما یک اپلیکیشن ساخته بودیم درباره ارادتوریست. وقتی که کسی مثلا یا از ولایت دیگه میاد یا از کشور دیگه اصلا درباره اراد چنین معلومات نداره و میتونه که معلومات خود از اپلیکیشن ما بگیره. پروژه‌ای که ما جور کردیم درباره فیزیک و ریاضی می باشه. یکی 2 تا پنکه که یکی توسط برق کار میکنه و یکی توسط شارژ که مدت زمانی به شارژ زده میشه و توسط شارژ هم به کار میره. تقاضا میکنه که در این عرصه ما رو همکاری کنن و به خصوص معارف اگر برای ما توجه خاصی گرفته بشه ما میتونه که لوازم بیشتر و بزرگتر تهیه بکنیم که حتی ما میتونه لوازم تهیه بکنه که از کشور خارج هم حتی نیاز نباشه که به کشور ما وارد و صادرات بشه. او د کندهار یو شمېر اوسیدونکو د یو لاریون په ترڅ کې د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې وروستۍ پیښه وغندله. دغو لاریونوارو له نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه له امریکا وغوښتل چې د ترهګرۍ په له منځه وړو کې له افغانستان سره په رښتینې توګه همکاري وکړي او له ښکېلو خواوو یې هم
د ورته پیښو د جدي مخنیوي غوښتنه وکړه. دوی وایي پر جماعتونو بریدونه د هغو ډلو لخوا ترسره کیږي چې د اسلام له نوم څخه په استفادې بهرنیو استخباراتو ته کار کوي. د هسک مینې ولسوالۍ د جودرۍ سیمې په یو جومات کې د 3 ورځې مخکې د جمعې د لمانځه پر مهال په یوې خونړۍ پیښه کې څه باندې 70 لمونځ کوونکو خپل ژوند له لاسه ورکړ او څه باندې 10 نور ټپیان شوي دي. نو زموږ نسل وژنه روانه ده. د دې نسل وژنې په کلکه غندنه کوو. موږ پر نړیوالې ټولنې غږ کوو چې په دې اړه په ډېره جدي توګه دلته پاملرنه وکړي. موږ په دولت باندې په طالبانو باندې او د جنګ په ټولو شکلو غاړو غږ کوو چې نور د دغسې کسانو د دغسې ترهګرو دپاره زمینه نه کړي مساعده، نور د دغسې بریدونو مخه ونیسي. ټول افغانان په یوه غږ په یوه زړه وهڅېږو نور د وطن د دشمنانو ته، نور د بشریت په دشمنانو ته جواب ووایو او موږ یې لعنت پر ووایو او په خپل څنګ کې ځای ورته ورنکړو. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.